ناول نیکه لیکوال نصیر احمد احمدي څلورمه برخه. د سمڅې په خوله کې دوه ولاړو مساله بلوڅو پر خپلو سینو لاسونه کښېښودل. شهسوار وویل: میرویس خانه، سمڅې ته ورښکته کېږو. په سمڅه کې تیاره وه. میرویس خان او ملګري یې ودرېدل. شهسوار چیغه کړه: یو څه راوړئ! د سمڅې په خوله کې سره رڼا راوګرځېده. یو څوک راغی. د لرګي په سر کې له تاو سوي غوړې ټوټې سرې لمبې پورته کېدې. ټول مخکې ولاړل. میرویس خان ودرېد. په حیرانۍ یې وویل: دا دې څه کړي؟ مشال یې ور واخیست. د ناستو کسانو پښو ته ځنځیرونه ور لوېدلي وو. ټول څلور هډوکي ښکارېدل. ببرو، ږیرو او سورونو یې د سمڅې پر ډبرو تېره سیوري جوړ کړي ول. د ټولو سترګې رډې راختلې وې. شهسوار خان یو بندي په پښه پورې واهه. ځنځیرونه وشرنګېدل. شهسوار خان وویل: 20 ورځې مې یوازې شړومبې ورکړي دي. میرویس خان مخکې ولاړ. بندیانو په حیرانۍ ورته کتل. شهسوار وویل: راځئ، ساه مې بنده شوه. له دې سرکوزو د شړومبو ترش بوی لټېږي. دوی د باندې ووتل. میرویس خان وویل: ما وګڼل ټول 18 کسان. شهسوار وویل: څه یې کوې؟ همدا بوځه. خو ګرګین راته ویلي وو چې 100 تنه دي. د دې عسکرو مشر د ګرګین نږدې ملګری دی. شهسوار وخندل. راځه. یوې وړې کندې ته کښته سول. ګڼ مچان والوتل. شهسوار خپلې پزې ته لاس ونیو. ویې ویل: دا یې هم 100. میرویس خان مخکې ورغی. د ډبرو په منځ کې 2 کسان پراته ول. د یوه په ټټر کې لوی پرهار ښکارېده. شهسوار وویل: همدا چاغ سرکوزی یې مشر و. ډېرې چیغې یې وهلې. بس حوصله یې را ختمه کړه. هغه بل یو څه تازه دی. 2 ورځې یې نه دي وتلي. په سمڅه کې مار وچیچه. دواړه بېرته پورته وختل. شهسوار وویل: خو یوه خبره، د عسکرو ټوپک او آسونه به نه رانه غواړي. میرویس خان وویل: نو دا 4 هډوکي ګورجیان به دا دومره اوږده لاره څنګه وهي؟ په شلومبو دې کلمې ورسره کړي دي، پلي هم نشي تللی. شهسوار وخندل. غم مه کوه، ښې مستې خرې به درکړم. میرویس خان وخندل. شهسوار خان په خندا کې ورته وویل: یوه بله، د عسکرو د ګوټونو پوښتنه به هم نه رانه کوې. عجب سره پڼ ګوټونه ول. خرو ته مې ګلالۍ کتې ترې جوړې کړې. میرویس خان خپل لومړنی هدف ته ورسېد. د ګورجي ګرګین شرط یې پوره او د هغه اعتماد یې ترلاسه کړ. دا خبره د اصفهان درباره پورې ورسېده چې یو پښتون وتک خان 18 ګورجي یرغمل عسکر راخوشي کړل. میرویس خان به کله کله په ارګ کې د نارنج ماڼۍ ته ورته ګرګین او لوړو مقاماتو ته به یې مشورې ورکولې. ده د خپل شناخت او په خلکو کې د ګرانښت په برکت ځینو هغو قومونو مالیې راټولې کړې چې د مالیو په ورکړه کې یې سستي کوله. میرویس خان د ګرګین د وسلو له مسؤل سره وپېژندل. میلمستیا یې ورته وکړه او په مختلفو سوغاتونو یې ونازاوه. میرویس خان ته معلومه سوه چې دا سړی د پیسو په مقابل کې تر هر څه تېر دی. یوه ورځ یې د وسلو د ډیپو مشر ته د سرو زرو 50 سکې ورکړې. هغه هم د شپې په تیاره کې 290 دهن پر ټوپک ورته راوړل. آهنګر یو ټوپک ور واخیست. د ټوپک په خزانه کې یې پټاکۍ کښېښوده. باروت او غټه چره یې د ټوپک له خولې ور واچوله. په اوسپنیز سیخ یې تخته کړ. د ونې پر تنه یې ډز وکړ. آهنګر خوشحاله و. خدای هم وویل چې تر انګریزي ټوپکو ښه نه دی. میرویس خان خپل ورور عبدالعزیز کابل ته ولېږه. ورته ویې ویل چې په یوه چل د کابل له مغولي حکمران څخه انګریزي ټوپک راواخله. میاشتې ووتې. میرویس خان او د هغه ملګرو به وسلې زیرمه کولې. دی به د پخوا په شان د ګرګین مهمو جلسو ته ورته. په جنګي کلا کې یې محبوبیت ډېر شوی و. خبره یې چلېدله. ان د کلا ځینو لوړو مقاماتو به د ګرګین پر ځای له میرویس خانه مشورې اخیستې. دې کار ګرګین په غوسه کړ.
خو په خوله یې څه نه ویل. ګرګین پوهېده چې میرویس خان په جنګي کلا آن د اصفهان په دربار کې ښه نوم لري، ځکه یې له دلیله پرته څه نه سوای ورته ویلی. خو په پټه کې د میرویس خان د څارلو لپاره ځینې کسان وګمارل. میرویس خان هم پوهېدلی و د داسې ګام نه اخیست چې ګرګین ته ثبوت پرېږدي. خو یوه ورځ هر څه بدل شول. سهار یې کور ته د ګرګین عسکر ورغلل او میرویس خان یې جنګي کلا ته بوت. د میرویس خان سترګې رډې راوختې، لینګي یې ولړزېدل، پر دیوال یې لاس کښېښود. آهنګر د لوی سالون په منځ کې ولاړ و، له خولې یې وینې بهېدلې، لاسونو او پښو ته یې ځنځیرونه ور لوېدلي وو. میرویس خان د ګرګین په غاښ جټکا وخوړه. ها میرویس خان راځه، تا ته ماتلو. میرویس خان ورغی، تعظیم یې وکړ، شاوخوا یې وکتل. په سالون کې ولاړ ټول مقامات شناخته ول. ګرګین وویل وبخښه، په دې شنه سهار کې مزاحمت درته وکړ. ولاړ سو. زانګي وانګي راغی، میرویس خان ته مخامخ ودرېد، له خولې یې د شرابو بوی ته. بیا تر آهنګر راوګرځېد، ویې ویل میرویس خانه دا سړی پېژنې؟ میرویس خان آهنګر ته وکتل، سترګه یې تکه شنه وه. میرویس خان وویل هو زما ملګری دی. ګرګین وخندل، لاړ او پر څوکۍ کښېناست، جام یې پر سر واړاوه. ویې ویل آهنګر مو له 10 ټوپکو سره ونیو. د میرویس خان زړه ولوېد. ګرګین وویل پوښتنه نه کوې چې څنګه؟ میرویس خان غلی و. ګرګین وخندل، تېره شپه زموږ ګزمې ونیو، خبره معلومه سوه د ډېپو مشر خیانت کړی، پر آهنګر یې وسلې خرڅې کړې وې. میرویس خان وویل ښه، نو خاین معلوم دی، د ډېپو له مشره پوښتنه وکړئ. زه مو ګرګین په خبره کې ورولوېد. د هغه په اړه مې فکر کړی، خو دې سړي دا ټوپک تا ته اخیستل. میرویس خان وخندل، زه تجار سړی یم، په بې ځایه شیانو پیسې نه ورکوم، له ټوپکې مو کرکه کېږي. همدا اوس راته وګورئ، د نوکانو د اخیستلو چاقو هم نه راسره ګرځوم. خو د ډېپو مسؤل بل څه وایي. په 2 کمشونو یې اقرار وکړ چې دا وسلې یې پر تا پلورلې. میرویس خان وویل د یو نفر خبره ثبوت نه ده. تاسو ما پیژنئ چې صفوي حکومت ته صادق انسان یم. ګرګین وخندل، اسانه ده، اوس به یې 2 نفره کړو. لاسونه یې سره وجنګول. له ونې ټیټ تور سړی راغی، چاړې او امبورونه پسې ځړېدل. ګرګین وویل آهنګر په خبرو راغلی. تور سړي په خواره خوله وویل صیب دا سړی له ډبرې جوړ دی. 2 غاښونه مو ور وایستل، د کیڼ لاس ګوتې مو ور ماتې کړې، خو اقرار یې ونه کړ. ګرګین چیغه کړه احمقه، د ګوتو نوکان یې لا پاته دي. تور سړي د آهنګر نوک ته امبور ونیو. آهنګر چیغه کړه، ځنځیرونه وشرنګېدل، پر ملا تاو سو، کښېناست، په غولي سور نوک ولوېد. میرویس خان سترګې پټې کړې. ګرګین آهنګر ته ورغی. تور سړي آهنګر تر ولې ونیو. آهنګر ودرېد. ګرګین چیغه کړه ووایه وسلې دې چا ته اخیستې؟ آهنګر تو کړل. د ګرګین پر سره مخ سرې لاڼې وبهېدې. تور سړي آهنګر پر ژامه وواهه. آهنګر ولوېد، ویې ټوخل. ګرګین پر خپل مخ لاس تېر کړ، ویې ویل همدا نن یې توپ ته وتړي. تور سړي آهنګر تر ولې ونیو. دواړه له سالونه ووتل. ګرګین وویل میرویس خانه ته خاین یې؟ میرویس خان وویل نه، زه صفوي باچا ته صادق یم. ګرګین چیغه کړه دا خاین زندان ته یوسئ. 2 عسکر راغلل. د میرویس خان لاسونو ته یې کړۍ ور واچولې، له سالونه یې وایست. چوپه چوپتیا سوه. ګرګین پر څوکۍ کښېناست. له ډېرې غوسې یې سره ډبل برېتونه لړزېدل. شېبه وروسته یې د جنګي کلا ټول مقامات راټول کړل. ګرګین او ځینو نورو ګرجي قمندانانو ټینګار کاوه. ویل یې چې میرویس خان خیانت کړی، باید توپ ته وتړل شي. خو د جلسې ډېره برخه په دې باوري وه چې میرویس خان ساده سړی نه دی. د هغه وژل به قومونه راوپاروي. په کندهار او شاوخوا سیمو کې به د ګرګین حکومت کمزوری کړي، او کمزوری ګرګین به د صفوي باچا ته هم خوند ورنه کړي. په پای کې ټولو پرېکړه وکړه چې میرویس خان لاس تړلی اصفهان ته ولېږي. اوږده زیرزمیني له چغو، نارو او زګرویو ډکه وه. دواړو خواوو ته اوسپنیزې پنجرې ولاړې وې. تر پنجرو ورهاخوا بندیان پراته ول. میرویس خان پنجرې ته ور وښوېد. د پنجرو په پای کې پراخ ځای ښکارېده. په دیوالونو کې غټې شمې بلې وې. له میخونو
پر ډکې څوکۍ یو ځوان تړل سوی و. ځوان چغې وهلې، تر پایڅو یې سرې وینې روانې وې. بل تن یوه بوډا ته ولاړ و، نوکان یې ترې ایستل. له چته د دار حلقې راځوړندې وې. د زندان ډبله دروازه وچونګېده، رڼا راغله. په زینو کې یو چا چیغه کړه. میرویس خان د زندان د مشر غږ وپېژانده. د زندان مشر راغی. د زندان یوه ساتونکي په بیړه کیلۍ راوایسته. پنجره خلاصه سوه. د زندان مشر وویل: میرویس خانه وبخښه، دا احمقان ستا په قدر څه پوهېږي؟ میرویس خان ولاړ سو. د زندان له مشر سره پر زینو وخوت. لنډ راوګرځېد. د زندان یوه ساتونکي ور خلاص کړ. په وړه کوټه کې د پوزې کټ، بالښت او د وړوکي لرګین خیرن میز پر سر بله شمع ښکارېدله. د زندان مشر وویل: په ټول زندان کې تر دې ښه ځای نه لرو. میرویس خان پر کټ کښېناست. د زندان مشر ته یې وکتل. هغه د ده په ګوته کې د سرو زرو ګوتمۍ ته وکتل. د زندان مشر وویل: ستا راکړي سوغاتونو نه سم هېرولی، خو همدا مې په وس پوره ده. ډوډۍ او د اوداسه اوبه مو هم پر وخت راځي. میرویس خان مننه ترې وکړه. د خپلې ګوتې یې ګوتمۍ راوایسته. د زندان مشر لاس ور وغځاوه، خو میرویس خان خپل مټ ټینګ کړ. ویې ویل: وژنې مې؟ د زندان مشر د کوټې دروازه پورې کړه. ورو یې وویل: نه، اصفهان ته دې بندي لېږي، خو فکر مه خرابوه. هلته مې ځینې ملګري سته، بس مازې یو څه لاس ورته نیسه، هرې خبرې ته دې ولاړ دي. میرویس خان خپلې ګوتې خلاصې کړې. د زندان مشر په بیړه ګوتمۍ ور واخیسته. په ځیر یې ورته وکتل. په سرو زرو کې غټه پیروزه ټومبلې وه. میرویس خان وویل: یو بل کار به هم راته کوې؟ د زندان مشر وخندل: سمه ده، خو لږ مصرف لري. غواړم چې له خپل ورور سره ووینم. درب سو. پر چت لوېدلي لرګي وچونګېدل. د شمعې سره لمبه ولړزېده. د میرویس خان په سترګو کې اوښکې ورغړېدې. ورو یې وویل: آهنګر و؟ هو، توپ ته یې وتاړه. میرویس خان خپله شونډه په غاښونو کې ټینګه کړه. په 4مه ورځ د میرویس خان ورور یحیی خان زندان ته راغی. ویل یې چې له ځینو قومي مشرانو سره مې خبرې وکړې. ستا د آزادولو لپاره مو 400 سپاره او 1000 پلي کسان پر جنګي کلا حملې ته تیار کړي دي. خو میرویس خان له دې کاره منع کړل. ویې ویل چې دا ځانوژنه ده. جنګي کلا په 1300 کسانو نه نیول کېږي. میرویس خان خپل ورور زغم او حوصلې ته راوباله. ویې ویل چې اوس کمزوری یو، د حملې وخت نه دی. وروسته یې خپل ورور ته وریاده کړه چې د آهنګر د کور مصارف پر غاړه واخلي او د راتلونکي لپاره وسلې ذخیره کړي. دا یې هم وویل چې پر کور او تجارت پام کوه. دوی اوږدې خبرې وکړې. یحیی خان خپل ورور ته یوه وړه کڅوړه ورکړه او په ډکو سترګو له زندانه ووت. ګرګین پوهېده چې د ورځې لخوا له جنګي کلا د میرویس خان ایستل خطرناکه ده. یوه شپه څو کسان راغلل. د میرویس خان لاسونه یې ور وتړل او له زندانه یې وایست. د باندې په 4 آسونو پسې تړل سوی سر پټي بګۍ ولاړه وه. میرویس خان په بګۍ کې کښېناست. د 4 آسونو پښې وخوځېدې. شاته 6 سپاره پسې روان سول. بګۍ له ښاره ووته. د جنګي کلا پر برجونو کې رڼاوې ښکارېدلې. پورته راڼه ستوري ولاړ ول. یو وخت د بګۍ د څرخونو غنجا ودرېده. میرویس خان سترګې رڼې کړې. سپېدې چاودلې وې. میرویس خان د یوه سړي په اشاره له بګۍ راکښته سو. د شګو په ټیټو غونډیو کې په لسګونو پوځیان، اوښان، آسونه او کچرې ولاړ ول. میرویس خان د یو پوځي په اشاره یوې بلې سرلوڅې بګۍ ته ور وخوت. شېبه وروسته کاروان حرکت وکړ. نری باد چلېده. شګې پستې وې. د اوښانو، آسونو او د کچرو د پښو دربا خته. کله کله به یو آس وشڼېد. اوښ به غړمبهاری کړي. کاروان په 18مه شپه اصفهان ته ورسېد. تیاره وه. میرویس خان له رڼاو وپوهېده چې اصفهان تر کندهاره لوی ښار دی. میرویس خان یې د ښار عمومي زندان ته بوت. د زندان هسک دیوالونه له ډبرو جوړ وو. په برجونو کې یې مشالونه بل ول. په هر برج کې 2 وسلوال ښکارېدل. میرویس خان یې یوې وړې کوټې ته بوت. کوټه هسکه وه. پورته په ډبرو کې یوه وړه دریڅه ښکارېدله. په دریڅه کې
پنډ سیخان ولاړ ول. د میرویس خان سر درد کاوه. اوږد مزل بې سیکه کړی و. تر یو څه وخته ویښ و. وروسته خوب یووړ. یو وخت یې سترګې رڼې کړې. له درېڅې ژېړې وړانګې رالوېدلې وې. په وړانګو کې د خاورو وړې ذرې ګرځېدلې. د کوټې د اوسپنیزې درنې دروازې غنجا وخته. میرویس خان په بیړه ور وکتل. یو څوک راغی. توره چایجوشه، ګیلاس او وچه ډوډۍ یې پر ځمکه کښېښودل. میرویس خان د مخ مینځلو اوبه ترې وغوښتې، خو سړی په پټه خوله له کوټې ووت. میرویس خان یوه اونۍ په همدې کوټه کې تېره کړه. یوازې اوداسه ته به د باندې ایستل کېده. په اتم سهار 2 پوځیان راغلل. سره کوټونه یې اغوستي ول. میرویس خان ته یوازې د کوټونو پر سر 2 شنې پټۍ نوې ښکاره سوې. میرویس خان د باندې ووت. کلا لویه وه. له زیرزمینۍ چغې راوتلې. یوه سرپټې بګۍ راغله. میرویس خان پکې کښېناست. د بګۍ دواړو غاړو ته وړې کړکۍ پرتې وې. 2 عسکرو د کلا لرګینه درنه دروازه خلاصه کړه. ښار و. ګڼ خلک ګرځېدل. پاو ووت. بګۍ بالاحصار ته وخته. بالاحصار پر یوه ټیټه غونډۍ جوړ و. هسک ډبرین دیوالونه یې لرل. په عمومي لرګینه لویه دروازه یې د 2 تورو او یوه زمري انځورونه رسامي شوي وو. میرویس خان د بالاحصار په منځ کې له بګۍ کښته سو. غولی په هوارو ډبرو پر شو. میرویس خان پوه سو چې د بالاحصار دیوالونه پلن جوړ سوي دي. د دیوالونو پر سر عسکر ګرځېدل. ځای ځای به توپونه ولاړ ول. یو ناڅاپه ډزې سوې. میرویس خان په بیړه کیڼ لوري ته وکتل. کتار ولاړو عسکرو د نښې ویشتلو تمرین کاوه. په ونه لوړ پوځي راغی. میرویس خان یې په اشاره پوه کړ چې په ده پسې روان سي. ګڼې ودانۍ وې. یو ځای تورې تېرېدلې. بل ځای څو کسانو کړۍ او ځنځیرونه جوړول. بل ځای یوه لوی ګودام ته ډکې بوجۍ ور وړل کېدې. ټول بالاحصار له عسکرو ډک و. میرویس خان پر زینو وخوت. په ونه لوړ پوځي دروازه خلاصه کړه. کوټه ښکلې وه. دیوالونه یې سپین ول. په کړکیو وریښمینې پردې راځړېدلې. میرویس خان پر یوه څوکۍ کښېناست. شاوخوا یې وکتل. د ښکلي میز پر سر د صفوي حکومت د حدودو نقشه پرته وه. دروازه خلاصه سوه. یو ډنګر سړی راغی. سور نوی کوټ یې پر تن و. په ټټر یې 4 شنې پټۍ پرتې وې. سړي میرویس خان ته لاس ورکړ. ویې ویل: زه د شاهي ماړۍ د ګارد مشر مینباشي علي خان یم. میرویس خان د مینباشي په معنا پوهېده. په صفوي حکومت کې یې مینباشي د 1000 کسانو مشر ته ویل. علي خان پر څوکۍ کښېناست. په وره کې ولاړ پوځي ته یې د چایو د راوړلو امر وکړ. د میز پر سر واړه کاغذونه یې ور ټول کړل. میرویس خان ته یې وکتل. ویې ویل: میرویس خانه، تا تل له موږ سره مرسته کړې. باچا هم خبر دی. خو علي خان د دروازې په خلاصېدو غلی سو. یو عسکر راغی. پتنوس یې پر میز کښېښود او د باندې ووت. علي خان میرویس خان ته اشاره وکړه. میرویس خان له تورو چایو ډکه پیاله ور واخیسته. علي خان خپله خبره بشپړه کړه. خو له تا مو د صفوي حکومت پر وړاندې د خیانت تمه نه درلوده. میرویس خان وویل: زه اوس هم باچا ته صادق یم. علي خان ګیلاس ور پورته کړ. ویې ویل: خو د ګرګین لیک بل څه وایي. باچا ته یې لیکلي دي چې تاسو د کندهار له جنګي کلا وسلې ایستلې او د صفوي حکومت پر ضد مو بغاوت کاوه. میرویس خان وویل: ښاغلي ګرګین خان ته احترام لرم، خو دا خبره یې د منلو نه ده. هغه داسې کوم ثبوت نه لري چې ما خاین معرفي کړي. علي خان په خبره کې ور ولوېد. لنډه به یې درته ووایم. دا د صفوي باچا شاه حسین حکم دی. متاسفه یم تاسو نور له بالاحصاره نسئ وتلی. ګرګین باچا ته لیکلي چې که میرویس خان بیرته کندهار ته راسي نو صفوي حکومت ته لویې ستونزې جوړوي. میرویس خان هڅه وکړه چې د ګارد له مشر سره خبرې وغځوي، خو علي خان وویل چې دی په شاهي ماڼۍ کې یوې مهمې غونډې ته ورغوښتل سوی دی. علي خان له کوټې نه د وتلو په وخت کې وویل چې د شاه حسین له حکم سره سم ستا ساتل زما مسؤلیت دی. فکر مې وکړ بالاحصار تر ټولو سم راته ښکاره سو. د شاهي ګارډ یوه اونباشي ته مې امر کړی چې پام در باندې وکړي. پوهېږم هوښیار انسان یې، داسې څه به نه کوي چې ما او اونباشي خوابدې کړي.
له دې سره له کوټې ووت. د شاهي ګارډ 2 عسکر راغلل او میرویس خان یې د جنګي کلا یوه برج ته وخېژاوه. په برج کې وړه خو پاکه کوټه وه. 2 کړکۍ یې درلودې، یوه یې د ښار خواته پرې شوې وه، له بلې یې د بالاحصار منځ ښکارېده، خو ښار ته پرې کړکۍ قوي او اوسپنیزه سیخان درلوده. یو چا وخندل: په ټول بالاحصار کې تر دې ښکلې کوټه نشته. میرویس خان په حیرانۍ ورته وکتل. په وره کې یو ګردی ځوان ولاړ و، پر سره کوټ یې 3 شنې پټۍ پرتې وې. ځوان راغی، میرویس خان ته یې لاس ورکړ. ښاغلیه، ما ته اونباښئ، حسن قلي وایه. د ښار خواته پرې شوې کړکۍ ته ودرېد، ویې خندل: دلته به خوشحاله یې، ورته وګوره، ټول اصفهان ښکاري. میرویس خان غلی و. حسن قلي وویل: د کندهار د زندان مشر څنګه سړی و؟ میرویس خان وویل: بد مې نه دي ترې لیدلي. حسن قلي یودم وخندل: بد به دې ولې ترې لیدل؟ پوهېږه، هغه زما تره دی. زموږ په ټوله کورنۍ کې بد سړی نشته. یودم یې د میرویس خان غوږ ته خوله ور نږدې کړه. پوهېږه، تره مې اصفهان ته ستا د راتګ مخکې لیک راولېږه. لیکلي وو چې میرویس خان ډېر سخي سړی دی. ځان ور نږدې که. یودم یې وخندل: د خدای کارونه وګوره. باچا ګارډ ته وسپارلې. غلی شو. ویې ویل: خو په ګارډ کې مې دا خپل کمال و چې څنګه د ګارډ د مشر نظر جلب کړم او له شاهي ماڼۍ څخه خاص تاسو محترم ته د خدمت لپاره راورسېږم. یودم یې چیغه کړه: هلئ نو، ښاغلي ته چای راوړئ. دا یې وویل او له کوټې ووت. میرویس خان خپل پټکی لرې کړ. له خولۍ یې د کندهار په زندان کې د خپل ورور یحیی خان لخوا ورکړل شوې وړه کڅوړه راوایسته. سکې یې وشمېرلې. د سرو زرو او سپینو زرو 18 سکې وې. غرمې ته یوه عسکر یو جوش شوی کچالو، د پنیر وړه ټوټه او توده ډوډۍ راوړه. ماپښین حسن قلي راغی. په اصفهان کې یې د قیمتي خبرې کولې. ویې ویل چې د کال یوازې 10 تومنه تنخوا لري. وړه لور یې ناروغه ده او د ښار مشهور طبیب یې د تداوي لپاره 3 تومنه غواړي. میرویس خان د سپینو زرو یوه سکه ورته ونیوله. حسن قلي خوشحاله و. ویل چې په دې سکې به د خپلې لور تداوي وکړي او په پاتې پیسو به یې خپلې مېرمنې ته نوې جامې واخلي. میرویس خان یوه بله سکه هم ورکړه. ځان ته یې مسواک، د ځان مینځلو کیسه، تولیه او جاینماز راوغوښتل. حسن قلي په بیړه له کوټې ووت. له باندې غږ راغی. یو چا ته یې ویل چې میرویس خان ته د ځان مینځلو لپاره تودې اوبه راوړي. میرویس خان کړکۍ ته ودرېد. لاندې لوی ښار پروت و. کورونه له خټو جوړ ول. د ښار د لوی جومات مرمرینې منارې تر ټولو هسکې ولاړې وې. لیرې کوږ ووږ سیند پروت و.